نن موږ د ځان دپاره هر څه پیسې بللي دي د خلکو په نظر کې د هر څه مخکې پیسه ده او دا وایي چې هر کار پیسه کوي که د یو انسان عزت کیږي که د انسان سره دوستي کیږي که د یو انسان سره انډیوالي کیږي که د یو انسان عزت او وقار کیږي د پیسو په وجه کوي دی دا پیسې هر څه بللي دي که یو چا پیسې درلوده دي یو چا مال او دولت درلودي پراپرټیان یې درلوده دي هغه سړی که هر څومره نه اهل وي دی بیا د هر څه وړتیا لري د هر څه اهل دی خلک یې عزت کوي حاجي صاحب ته ورسه حاجي صاحب مشورې حاجي صاحب د دوو خبرو سړی دی که هر څومره د خدای نه لري هر څومره ظالم وي خو د دغه پیسو په وجه د ټول مکمل عیبونه پټ دي خلک هم په سترګو وړاندې دي او د هغه اتباع کوي او روا دي دا څه شی دی دا زموږ په زړونو کې د مال محبت او د پیسو محبت دومره ځای نیولی دی چې زموږ نه اهل کسان هیر سول زموږ څخه خدای هیر سو د خدای احکامات هیر سوه د رسول الله ارشادات و هدایات زموږ څخه هیر سول د پیسو په وجه موږ هر څه قربان کړ د خلکو ټول نظر پر پیسو باندې دی که عزت وي امې د پیسو په وجه ورکوي که خپلوي ورسره کوي د پیسو په پیسو نه درلوده ولا که پوښتنه لا پر وکړي که دوستي ورسره کول لور یې موت ورکول هم د پیسو په وجه باندې د ده به ښه اهل وي یو ښه صفات والا به یو ښه اخلاق والا به هغه ته به په 6 لکه نه ورکوي لیکن ده ته موت ورکوي وجه څه ده دا پیسې دي د ده ټول اعتماد پر دا پیسو دی الله یې هیر دی ده ته دا نه دی معلوم چې الله دومره قادر ذات دی چې په یوه سکند کې دا ټول ځینې اخصایي شي به بل ته ورکولی شي لیکن د دغه د پیسو په وجه باندې زموږ ستاسو هر څه پاتې شول عزت مو ولاړی سکون مې ولاړی وجدان مو رانه ولاړی په ظلمو سره اخته یو په ناحق قتلو سره اخته یو ځکه د ټولو هدف پیسې دي کړه که یو چا پیسې پیدا کړه ابل غل ورته پټ چې څنګه به مړ کړم که یو چا پیسې ورته پیدا کړه ابل ورسره په حسد کې دی د کومې خوا پیدا کړه زه به هم دا لار لټوم که غلا کوم که دروغ وایم که دوکه کوم که مکر کوم دا پیسې به زه ډېروم په دغه وخت کې دی مقابله کې الله څه وایي الهاکم التکاثر تاسو د مال ډېروالي په هلاکت کې واچولس د خدای یې لرې کړلس په ګناه او په مشکلاتو باندې اختر سوه تر هغه ساعت پورې په دا مقابله کې یاست حتی زرتم المقابر تر څو چې قبر ته ورشا وکړه ای د خدای بنده که چیرې موږ قناعت وکړو د الله په فیصلو باندې خیر و خیرات هېڅ مشکل هم نشته حالانکې دا پیسې دی شی دی دا هېڅکله تا ته نه وایي چې نور بس نور زه نست که عرپتي که میلیونرانې په میلیونو پیسې لري لیکن چې ورته وایي یا ته وده چې څه لا ډېر کړه دومرې پیسې به وي چې دی و اولاد و لمسیان و کړوسیان نسل یې نسي خلاصولی لا بیا هم د پیسو په تلاش کې د خدای هېر کړی لمونځ به پاتې کور به پاتې فامیل به پاتې الکان بچان ټول به ځینې پاتې ولې دی د ډېروالي په هڅه کې حدیث موږ ته څه وایي لو کان لابن آدم وادیان من ذهب که د ادم د بچي دپاره دوې غټې درې د سرو زرو ډک سي درخ پېژنې د دوو غرو په مابینځ کې دا شیله چې ورته وایي دا که د سرو زرو ډک سي یعنې 1 کیلو سره زر څونه دي څوک یې خلاصوی سي د خلاصېدو دي یا که دا ګرد دره دته د سرو زرو ډکه سي خدای څه کوي د ده اولاد څه کوي نسل د نسل یې ولاکه خلاصه کړي وایي بسه دی وایي یا کشکې یو بله ووایي که بله ورکول سي دی وایي بس ته وایي یا کشکې یو بل ووایي 4-5 درې چې د سرو زرو ورکول سي لا به د ده خواهش دی د الله رسول څه وایي د ادم د بچي نس به خاوره مړوي چې کله خاوره ته ورشوه کوي بس خلاص نو څه بدبختي موږ وینو که ناحق له ځوانان وژل کېږي که ناحقه ځوانان اختطافېږي که ناحقه قتلونه کېږي که ورور وژني تاسې نه ویني د اکا زامن د اکا زامن پر یو البېش منځکه باندې سر جنجال د هر څه ناخوالې د هر څه بدبختي د دې در شا به د مال او د پیسو حرص پروت وي والله که به شی دی حرص ورور به د ورور دښمن وي د میراث په وجه
یا په هغه شي چې الله دا بل ورور ته ورکړي د ورسره دښمني ده. ورور به د ورور دښمن وي د عزت په وجه باندې. د پیسو لپاره به یو د بل سره ظلم کوي، یو د بل پر خلاف باندې به خلکو ته پیسې ورکوي چې د ده نه واخله دی مړ که دی ووجه دی ختم که. د دې لپاره به خلکو ته پیسې ورکوي. د مال پر سر به وژني، د مال پر سر به وینه تویوي، د مال پر سر به اختطافوي، د مال پر سر به کور ته وراوړي، عزت به لوټي، د دنیا لپاره به هر څه کوي که نه. وجه څه شی ده؟ دا د مال حرص. هر څه چې د دنیادارانو سره کښېني قسم په خدای که د سکون خبره واوره. ایو به درته لوړ موټر رانیولي ستا په زړه کې به ته به دې سره واوړې چې کاشکې مې د دې لوړ موټر ما که سکون غواړې که راحت غواړې د الله تبارک وتعالی په احکاماتو کې دی، د الله په کتاب کې دی، د الله په فیصلو باندې په قناعت کې راحت پروت. اسلام د دنیا مخالفت نه کوي چې دنیا ما ګټه یا وې ګټه. هغه دا درته وایي چې طلب کسب الحلال فریضه. هغه وایي د حلالو پیسې ګټل دا یو فرض دی، لیکن د نور فرایض وروسته. نور فرایض څه دي؟ لمونځ به نه پر قضا کوې، نور فرایض دا دي زکات به ورکوې که نه، روژه به نه پر پرېږدې، ظلم به نه پر کوې، حسد به نه ورباندې کوې، د مسلمان عزت ته به لاس نه اچې، د مسلمان وژنه به نه کوې، نه حق مسلمان به نه پرې وژنې. دا ټول فرایض دي. بیا د حلالو پیسې ګټل فرض ده. نن موږ څه کوو؟ تاسو دا ټول ناخوالې وګورئ. هر څوک په دې دی چې څه رقم یې ډېر کړم. خدای کله کله سړی د دې زموږ د معاشرې هغه د خارجي مملکتو خبره نه کوم، دا زموږ د معاشرې خلکو ته وګورئ، د ده شکل و صورت ته چې وګورئ، د ژیړو ته وګورئ، د ده حلیې ته وګورئ، او د ده اعمالو دوکو مکر و فریب ته وګورئ. په خدای سړی حیران چې اعتماد پر چا کوي اخر؟ دا باور پر چا کوي اخر؟ ته دا شکل ته وګوره څونه پر سنت طریقه جوړ دی، ته دا جامو ته وګوره، ته هغه په تکبیر الله لمانځه ته وګوره، هغه غټو تسپو ته وګوره، هغه هر کال عمرو و حجو ته وګوره، او دلته د دې ظالم و دوکو و ظلم ته ناجایزو ته دغه ته وګوره. دغه څه حال؟ د خدای خاطر وکړئ. که مو د مال حرص درلودي قسم دې مې په خدای چې په هره خطا، په هره ستونزه، په هر مشکل، په هر ناخواله به مخته کړي. دا زه نه وایم، دا د الله رسول وایي حب دنیا رأس کل خطیئه. د دنیا محبت در حد زیات دا د هر ګناه، د هر ناخوالي، د هر بدبختي جړ دی، د دغه ځای څخه پیدا کېږي. قسم به خدای بیا د هرې بدبختي سره مخامخ شي. خلکو سره به حسد هم کوي، بغض به هم کوي، ناد به هم ساتي، هر څه به کوي. لهذا د خلکو سره دښمني په پیسو مه کوه، په خپل ژوند باندې قناعت وکړه. حرص مه کوه د پیسو. که دا حرص کوي ستا در زندگی ولا که موړ سه چې هر څومره پیسې ولري، هر څومره مهم شی دا دی چې د الله په فیصلو راضي کېدل، د الله احکامات ته غاړه ایستل، د دنیا غاړه ایښول، د دنیا دومره محبت نه کول چې خدای نه خسته د ګناهو، د خطاو، د ناخوالو ذریعه وګرځي.